حاجي صاحب څنګه جوړې په خیر یې؟ خدای دې راوله عبدالجي صاحب څه سره زما زور نه و لیدلی برای ماښام یې زنګ وروالی دغسې لړزېدی ول امر کوه ډانه امر کوه مال امر نه دی خواهش دم نه دی په زوره به دا خبره منې ول چی شي مال عادي صاحب دې د وظیفې سیسته کړ دی بیرته بیا خپل پر چوکۍ باندې کښېنې او معاش به مو ډېری څنګه مې در وبېروي دا یې راویوښتلی که نه راوغوښتلی چی پسې اخیستل څوک یې پسې اخیستی و ولې تېنو یې پسې اخیست زه پرون راغلم ول موږ عادي صاحب پسې واخیستې سر رئیس صاحب ویل پرون و زه خو پرون ما رخصتي ځینې اخیستې و زه یو ځای تللی وم ښه ما ټلیفون مال ښه نو ته دا نور ته ګېټونه کشې نو اوس رالې ما ته هم ګېټ کشې ولا ګېټ والا زه نه یم ګېټونه بیا کشې ته زه هغه انګر یم چې ګېټونه جوړوم کشوم یې ګېټ کشې ته چې به خبرې کوې ډون به تا ته ګېټ کشې اوس چې ټینګ څوک وام شین مصیبت بیا راغلی غم ته بیا راغلی دغسې و ما دغه راغلی یم ماله غږ راغلی شاروخ خان غږ خلاص غږ غږ نسته زه ولاړ شم غږ نسته په غږ چې به چا وکړي دا دي په دې مې کړی دی سړی مسې استاده ستا استاد دا شین مصیبت دا شین غم وخت د شاروخ خان اواز ما د ده څخه زده کړي نه نه سمه ده چې رازغلي تا د داسې غږ زده کړی دی وم که نه منې خو زه بیا اواز درته وکړم ته وکړه دا دی ما ور زده کړي ده ګوره سنیل ستا لایق نه دی سنیل دغه سره تماسونه پرېږده کبھی کبھی میری زندگی ولی نو بس یعنې دا اصلي غږ د ده دی ته او دا یو شمېر نور چې دا د کاپي کوئ د ده چمونه کوئ ځه ته لاړ ځه بس پرېږده راځه نو غږ باید ته وکړې هغسې مې ځان پوه مني My name is Khan, I'm not a